سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. نن مو بیا هم تاسې ته یوه ښکلې او له پنده ډکه کیسه راوړې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او میډیا چینل سبسکرایب کړئ. وایي یوه بوډۍ کوچنی کور کې د تنهایي ژوند کوو. تل به له خدای سره په راز او نیاز بوخته وه. شپه او ورځ به یې دعا کوله او د الله جل جلاله سره به یې خلوت کوو. یوه ورځ خوب کې ګوري چې خدای ورته وایي بوډۍ چې سهار وخته له خوبه ویښیږي نو ټول کور پاکوي او خپل ځان جوړوي او د خدای راتلو ته لارې څاري. څو شېبې وروسته د بوډۍ ښځې د کور دروازه ټکول کیږي. بوډۍ ښځه په ډېرې خوشحالۍ سره د دروازې لوري ته ځي چې ګواکې خدای به راغلی وي، خو چې کله دروازه خلاصوي ګوري یو بوډا سړی په ناچار حالت کې د دروازې څنګ ته ولاړ دی او خیر او خیرات غواړي. بوډۍ ډېره غوسه کېږي او دروازه په غوسې سره د بوډا په مخ بندوي. ساعت لا تېر نه و چې بیا دروازه ټکول کېږي. بوډۍ بیا هم په منډه منډه دروازه خلاصوي چې ګواکې خدای به راغلی وي، خو ګوري چې یو کوچنی ماشوم د بېوزلۍ په شلېدلې جامو کې په تمې سره دروازې ته ولاړ دی. بوډۍ تېر ځل په شان سخته غوسه کېږي او دروازه تړي. ماښام کېږي او بیا هم دروازه وهل کېږي، خو بوډۍ بیا هم ګوري چې یوه بوډۍ او بېوسه ښځه دروازې ته ولاړه ده. بوډۍ ښځه ورته بد ورځ وایي او دروازه یې په مخ تړي. د ډېر انتظار څخه وروسته نیمه شپه شوه او بوډۍ ویده کېږي. په خوب کې خدای جل جلاله ګوري او ورته ګیله کوي چې ولې دې په خپلې کړې وعده عمل ونه کړ او زما کور ته رانغلې. خدای جل جلاله ورته وایي زه نن د ورځې 3 ځلې ستا کور ته درغلم، خو تا هر ځلې د کور دروازه زما په مخ وتړله او ماته دې کور ته د دننه راتلو اجازه رانه کړه. هر کله چې یو بېوسه او ناتوان بیچاره انسان تا ته د خیر غوښتلو لپاره راځي نو داسې مه ګڼه چې یوازې انسان دی، بلکې هغې ستا لپاره د الله جل جلاله رضایت او خوشنودي له ځان سره راوړی وي، نو هیڅکله یې هم بېنوا مه پرېږده.